سره بار یره که چت برای شفقی نه آورده مردشی تر څوک نه راندي پاکستان هغه یتیم زوی دی نه پاکستان او تکلیف عثمان صاحب دا تاسو ما کو بي سي سي او اي سي سي د دې دا څه شی ابریویشن د څه شی دی beginning corner of curve or ending corner of curve یا beginning center of curve او ending center of curve ها او دغه چې دی دا tangent line 1 او tangent line 2 یا tangent point 1 and tangent point 2 خاطر شو دا بر نه خو کدا دغه د theta دا delta ډلټا دا ساين دی ریفلیکشن انګل ساين ا دا ډلټا او تیټا دا څه مطلب دا تاسو دا بل چې غړي دا theta دا مطلب دی انګل دا انګل لپاره یوز کیږي سره د پته نشته دا څنګه د فورمولا پته دا انګل لپاره دا تیټا د انګل لپاره دا شی دی د theta وي او دا انګل لپاره یوز کیږي او دا الفا الفا نه دا دغه بیټا دغه څه شي نه ډلټا ډلټا ډیفلیکشن انګل لپاره یوز کیږي په سروې ها لومبه مونږ نه راکړې ریډیوس 60 میټر او ټیټا راکړې 50 ډیګري چې دا کلبا 50 ډیګري باندې یعنی دلته په دې ځای باندې د لانکارډ نه 50 ډیګري جوړای د دې نه پس اوس په مونږ څه کوو او بیرنګ راکړې 110 ډیګري بیرنګ زمونږ کوم ځای کې پکاريږي چې کله مونږ لیټیټیوډ ډیپارچر راوباسو او کوارډینیټس ته کنورټینګ کوو نو البته زمونږ بیرنګ پکاريږي اسه پکې زمونږ بیرنګ نه پکاريږي کوارډینیټس راوباسو لپاره پکې زمونږ چې دې کې د هر یو ځای بیرنګ راغلی بیا زمونږ نور کار کولای شي مثال کې تور پر کړه دې بیرنګ راغلی کړه دې بیرنګ راغلی کړه دې بیرنګ کړه دې بیرنګ چې د یو پوینټ بیرنګ راغلی بیا به موږ ځاله نور بیرنګ په خپل راوټ کوو صحیح شو اوس ریډیوس راکړې 60 میټر ټیټا راکړې دا یا ډیفلیکشن انګل 50 ډیګري د ټول لمخ کې موږ راوباس زمون کرب با څومره جوړیږي یعنی لینث اف کرب راوباسو ال او سی لینث اف کرب د ټول لمخ کې راوباسو ال او سی د دې لپاره فارمولا ده phi r theta over 180 degree phi जैसे बराबर था phi बराबर था 3.141 ضرب साइंटिफिक कैलकुलेटर 22/7 साइंटिफिक कैलकुलेटर जिंदाबाद पता जरा हुआ है का 3.141 ضرب रेडियस थे 60 मीटर सॉरी ضرب 1/4 ضرب 60 ضرب 50 تقسیم 180 ساده 1800 څنګه راغی خدا ډیګری ده ډیګ 52.35 meter length of curve बावन इशारिया 3.9 मीटर मुसर्रा दे लेंथ ऑफ कर्व यानी the D point दरमियान दा B to C और BC to F BCC to F और F to ECC मुसर्रा दे 52.359 मीटर د دې نه پس اوس یو خبره وره کدا کرب تاسو لګول غواړئ دا بالکل اوس لګې دی شي د دې لپاره بس وکړئ صرف دا 50 ډیګري با
تقسیم کوي. ولې به تقسیم کوي؟ ځکه چې تاسو ته پته ده چې دایره چرته هم داسې نشي لګېدلی. دا به موږ لګوو په ټوټو کې، پوینټونو کې به یې لګوو. په پوینټونو کې که مثال کے طور پر پر ټول روډ باندې موږ سره 25 میټر یا 30 میټر آر ډي لګېدلې ده، نو دا 52.359 په 25 میټر یا په 30 میټر آر ډي نه لګي. دلته به اوس موږ آر ډي سپلټ کوو، 10 میټر ته به اړو، 11 ته به اړو، 12 ته به اړو، 8 ته به اړو. ځکه چې تاسو ته پته ده چې د دایره داسې څیز دی چې دی په 2 پوینټو باندې دایره نه جوړېږي. بیا به چې سیم دا لکه 60 یا 25 میټر آر ډي باندې لګي، نو دلته به پوینټونه کم راشي. نو چې څومره پوینټونه کمیږي دومره کرب شارپ کېږي، کرب چې دی کوړتره شي. او چې څومره پوینټونه ډېرېږي دومره کرب سموث کېږي. لکه تاسو چېرته لوړ ته خیال وکړئ دی چې سریه رابط کوي، نو دی پرې ټکونه وکړي، ځای په ځای خرب یې کټي، ټک ټک پرې وکړي، نو بیا راتاو کړي، نو ښه مزېداره راتاو شي. که چېرته دی په یو ځای راتاووي نو هغه بیا صحیح د هغه د خوښې مطابق نه راتاوېږي. نو دا د شان اوس دلته مونږ ګولایي راولو، نو دا به په پوینټ باندې څومره ډېر پوینټونه راغله دومره زمونږ کرب ښکلی دی. نو اوس د پوینټونو لپاره خو به مونږ لینت تقسیم کړو، چې په لکه مثال کے طور پر زه وایم چې هر 10 میټر پس دی ما سره پوینټ ولګي، پیک دی ولګي، نو بس 52.359 به په 10 تقسیم کوم. خو بیا به د هرې فاصلې لپاره دا ډیفلیکشن انګل هم تقسیموم، چې په دې لپاره به بیا چې مثال کے طور پر زه په 5 میټر باندې پوینټ لګوم، نو د دې لپاره به د 50 ډیګرۍ څومره حصه راځي، زه په 10 لګوم هغې لپاره به څومره راځي، زه په 45 لګوم د هغې لپاره به څومره راځي. هر لپاره به بیا انګل هم سپلټ کوي. نو دې ځای نه پس تاسو کرب لګېدی شي. که تاسو ته نوره ډیټا نه راوباسئ هېڅ ضرورت یې نشته، خو زه تاسو ته کومه چې سبا درته څه مسله نه. د دې نه پس به مونږ راشو کوم طرف ته، دا لانګ کارډ به راوباسو چې دا لانګ کارډ څومره دی. د دې لپاره فارموله ده، دا ځان سره لیکئ. صحیح ده. 2r sin theta over 2. 2r sin theta over 2. 2 radius sin theta. دلته radius موږ ولې 2 واخلو چې دلته دواړه حصې دي، د دې ځای نه دې ځای پورې او د دې ځای نه دې ځای پورې، یعنې diameter 2d. 2r sin theta over 2 یا d sin theta over 2 یو شی دی. 2r sin theta over 2 یا d sin theta over 2. d مطلب دی diameter. radius قطر ته ویل کېږي د دایرې د سنټر نه واخلې تر سایډه پورې چې کومه فاصله وي دې ته radius ویل کېږي، او د دایرې د یو سایډ نه واخلې تر بل سایډه پورې چې کومه فاصله وي دې ته diameter ویل کېږي. نو سر دغه د دایرې ډایمیټر دی کومه بره چې کومه د لانګ کارډ چې دی دا ډایمیټر دی. بالکل دا وګوره لکه دا دایرې د یو پوینټ نه واخلې تر بل پوینټ پورې لګېدلی دی که نه. موږ وایو چې د دایرې د یو کارنر نه واخلې بله کارنره پورې چې کومه فاصله وي هغې ته موږ ډایمیټر. نه دا د سنټر نه پاس کېږي ډایمیټر. ډایمیټر د سنټر نه هم پاس کېږي، سنټر نه پاس کېږي. نو تاسو خو دا لاندې چې کوم راغلي د 0.9 والا د بي سي سي پورې تاسو ویل دا ریډیس دی، دا ریډیس دی که نه؟ نو دا څنګه ریډیس یو وارک شو دا زه نه شم کوم دی کې لکه ټیټا اوور 2 هم منوال ده که نه، ساین ټیټا اوور 2 منوال ده پکې. دا زه دا نه وایم چې دا ډایمیټر دی، دې کې به ضرورت د ډایمیټر وي، لکه چې د یو ګوټ نه واخلې بل ګوټه پورې کومه فاصله دا پکې دواړه ریډیس پکې انوالي، او د دې نه علاوه پکې ساین ټیټا اوور 2. ټیټا پوره ډیفلیکشن انګل هم پکې نه دی انوال، ډیفلیکشن انګل هم پکې هاف انوال دی، لکه دلته هاف ډیفلیکشن انګل راځي، نو ډیفلیکشن انګل دلته هاف انوال دی. दो ضرب 60
ضرب ساइन اوس که ډایرکټ 50 ډیګري په دو تقسیموي او کنه تاسو چې لیکئ چې 50 بټه 2 کدا لیکئ او کنه دلته لیکئ چې ساين 25 یو شی 50 او 25 لکه 50 بټه 2 او 25 یو سیس دی که تاسو دا لیکل غواړئ چې 2 multiply 60 multiply sin او بیا 50 over 2 بیا sin 55 نو دا یو سیس دی سر ساين د کوم طرف راغی ساين پکې دا نه کنه ورډ هاریزونټل لاین دی کنه هاریزونټل لاین د لپاره ساين لګي ساين اوس مونږ 25 ډیګري دا ډیګري چې ته مونږ فاصله ته کنورټ کول غواړو کله چې مونږ هاریزونټل ډیسټنس ډیل کو چې هاریزونټل انګل راکړي او د هغه په مدد سره مونږ څه فاصله راوباسو نو هغه کې مونږ ساين ټیټا استعمالو کله چې مونږ ورټیکل سره ډیلینګ کو هغه کې مونږ کاز استعمالو او چې کله مونږ سلوپ سره کار کوو هغه کې انت مونږ بیا ټینجنټ استعمالو دا راځي لانکارډ 50.714 میټر لانکارډ راځي 50.714 میټر د دې نه پس دریم نمبر پوینټ دی ټینجنټ لاین ته وموږ r tan theta over 2 radius multiply tangent line multiply theta तकसीम 2 ضرب 60 ضرب 10 अजीज अब ख्याल दे दलता बस 10 दे दलता बया है दीजे के हम काज लगी और दीजे के हम काज लगी यो के बाद काज -1 लगी यो के 1 माइनस काज लगी वन ऑपोजिट थी چې دلته 1 माइनस काज लगी दलता बलाती काज -1 लगी टेंजेंट लाइन है जी सर हम 2 इस तरह हां दा 2r टेंजेंट थीटा बाय 2 2 نه دا صرف r tan theta over 2 دی دلته ځکه یو ریډیوس پکار دی چې دا یو طرف او د بل طرف جدا جدا دلته یو ریډیوس څخه لګي دلته موږ ځکه دوه ریډیوس واغستل چې دا خبره د هول و دلته اوس موږ ځکه یو ریډیوس اخلو چې دا خبره د یو طرف او د بل طرف ځان له ځان ده چې یو طرف څومره راشي نو بل طرف هم دومره عمرې که یو ټینجنټ لاین مثال کے طور پر 25 मीटर नो बल टेंजेंट लाइन में 25 मीटर इधर द्वारा تا یو مر भैया انا دوم بكتيريا وانا اصلا صح 2010 2010 पे का सताइस इशारिया 978 राजिदा यो टेंजेंट लाइन और बल टेंजेंट लाइन द लेंथ दे دا راځي 27.978 میټر د دې نه پس موږ راځو 4 فکس ډیسټنس طرف ته r 1 over cos theta over 2 minus 1 r
1 over cos theta over 2 minus 1 आर څومره دی 60 دی ضرب 1 تقسیم 25 منفی 1 دلته به موږ سره راشي 7 ضرب The apex distance there minus 1. دا به موږ سره راشي 6.202 میټر یو درته ځان به لیکم سوال بدلته به 60 راشي ضرب 1 تقسیم 25 Bango. Push. مزدیک او مدال ریډي است ټیټه نظر کړی بیرون په لاره غنی دا R60 دا کوم دی دا وګیو نه تا نه دا کوم دی یو نو دا سرکل دی کوم دی دا R60 کوم دی نن دا ریډیوس دی تا په څه سمالي جاتو ته نشو د دې نه پس بل د 5 numbers were set sign of curve were set sign of curve لپاره same formula ده تمام سی شی بھائی -1 بھائی سر -1 r 1 minus cos theta over 2 1 minus r1 minus cos theta over 2 r څومره دی 60 دی 1 minus cos and the over 10 minutes. دا ستاسو د کرف کم پارټس چې د دې پارټ لینث د دې او د دې ټول لینثونه راوړل صرف د دې ځنه واخله د دې ځای پر دا کم لینث چې دی دا پکې نه راوځي نو ټول لینثونه راوځي ها سر اوس تاسو دګره R60 R60 دا ریډیوس دی radius 60 meter there, that given the
ها ریډیس دغه د 0 پوینټ د بي سي سي یا د ای سی سی پورې د هر یو شي ها باقي چې دی د کم ساين دی د بیټا ټیټا د تیټا خو د بل کم ډلټا ډیفلیکشن انګل لنډه کې وایي ها ډیفلیکشن انګل هغه بره چې کم یو دی کنه دا ټینجن 1 او ټینجن 2 چې خپل مس کې جوړی دا دا 50 دی ها بیرنګ د کم زیاده سر بیرنګ چې دی هغه موږ سره دا چې کوم لاین دی دې ځای کې چې دا کم اخرنه اډیو او سیکنډ دا اډیو دا دې بیرنګ دی موږ سره دا موږ له راکړی دی چې دې یو بیرنګ موږ ته یو ځای ملا شو کړ کې نور بیرنګونه کله موږ په کاری موږ یې ځان له راوټ کولې شو لکه دې لاین چې کوم دی دا لاین د دې بیرنګ 110 جوړي صحیح د دې بیرنګ 110 جوړي دې بیرنګ سره به موږ دلته چې کوم پوینټ لګو دا هغه انګل جمع کوو نو دا هغه ځای بیرنګ به موږ ته راوځي دا بیرنګ لا موږ نه دی دا بیرنګ د لانکاټ سره سره د 110 جوړیږي د لانکاټ سره دا بیرنګ 110 جوړیږي کوم لانکاټ سره کم د دغه چې لانکاټ سره دا 110 نه جوړیږي دا چې دنه دا کم شاته لاین دی دا 110 جوړیږي اوس بار یو کس راوالی خپل قلم کاپی پنسل هر یو کس په خپل کربولي کې چې څومره کار ما او په دومره بوستا سم کوم که تاسو سره کلکولیټر نه خیر د کور کې وکړئ چې سبا راشي زه به چک کوم دغه چې د کلکولیټر مست دی سبا نه باندې سره یو کس خپل کلکولیټر راولای سبا چې کوم کار دی او تاسو معمولی شان ته کوم تاسو به ډیر وکړئ سبا له باید وځه کار ان شاء الله چې تقریبا ختم دا ریډیس ولا انګلو ته بدلو already سر یو کس د خپل ریډیس ورکړو تاسو ځان سره صرف ریډیس او ډیفلیکشن انګل او بیرنګ ولیکئ او دا فارمولې ولیکئ بیا پکې مخکې سم نشته یو دغه شان ته مزیدار شیپ په جوړ کړئ غټ یو پیج باندې شیپ جوړ کړئ او په بل شیپ باندې ورته فارمولې یا کوم ما چې ډیټا درکړي هغه ولیکئ بیا چې کم سیز راوباسئ هغې سره خوا کې لیکئ چې دا لانګ کارډ او دا دومره میټره دا لینث اف کرف او دا دومره میټره دا ټینجنټ لاین او دا دومره میټره نو تاسو سره به یو ښکلی مزیدار شیپ هم په شکل کې راشي او د دې نه پس تاسو سره به دا خبرې په دغه کې راشي نو که سبا که تاسو خپله کاپي ګورئ نو کنفیوز کېږئ به نه فارمولې چې در سره یې دغه در سره یې نه به کنفیوز کېږئ لکه اوس زما کاپي کې تاسو راوالی تاسو په اوس نه پوهېږئ لکه چې هغه ټایم کې ما داسې کړي دي چې کلاس کې بنده ناست وي په هر څه پوهېږي خو چې کلاس نه پاسې یو ګنټه نیمه دوه ورځې به ورته یاد وي خو بیا که 2-3 میاشتې آوټ اف فیلډ پاتې شوې زه په دې فیلډ کې یم اوس صرف زه پرې پوهېږم چې زما د لاس لیک دی هغه هم پرې ښه سوچ پرې وکړم نو هله پرې پوه شم یعنې زما د خپل لاسه او ما خپله کاپي جوړه کړم ځکه تاسو ته وایم چې ښه مزدار شیپ به ځان له هاریزنټل کرف جوړ کړئ بیا ورته بره ولیکئ چې دا سمپل هاریزنټل کرف شو د دې نه علاوه دا کم نور کرف چې دي د دې شیپونه به هم درته ډرا کړم بیا وبیا لیکم درته چې په دا پکې کم قسمه کرف دی دا کم دی بل اوس ما تاسو ته رف شیپس وکړي بیا به درته دغه شان په دغه کې شو کړم په کرف په قانون کې بیا درته شو کړم نو شابه دا ځان سره ولیکئ بیا هر یو کس له زه خپل کرف ورکوم دا یو کرف هلکې ولیکه ځان سره ریډیس 47 میټر ډیفلیکشن انګل ولیکه 73 ډیګري بیرنګ ولیکه 215 دا درې مونږ راکړي ته او سر پاس کدی انګل بل سره کې ریډیس باندې دی ریډیس د پاس په نشته دا ورکی هم دا ورکی ټول سوچ پکې بدلې را بدلې دي کې خپل
جمیله ته ولیکه ریډیس بتیس میټر زه ځکه تاسو له ریډیس یې واړه در کومه چې دلته تاسو دا کار بیا پریکټیکل ولګولی شئ چې تاسو ته په ځمکه باندې بیا خپل کار ښکاره شي چې تاسو کوم کار کړی پته یې درته ولګي ځکه په کیلکولیشن باندې ما ته دومره پته نه لګي او تاسو ته هم نه لګي چې دا کار په ځمکه وغورځېږي نو هله به درته پته ولګي دینا خیلی کارو مطلب داره بل مینس کسی ډیفلیکشن یو 64 ډیګري ولیکه او د دې نه پس ولیکه بیرنګ یاره بیرنګ بس واخله یو 112 وه اجي صاحب لیکه کنه تر سات پس ولیکه نه وای جی ها ریډیوس لیکه لیکه مې راځي په موبایل کې ډایرکټ ریډیوس لیکه یاره ته خپل ډیر کارو ریډیوس لیکه یو 205 میټر ریډیوس لیکه ریډیوس 205 ښه او ډیفلیکشن لیکه انګل یو 98 ډیګري لیکه ډیفلیکشن انګل 98 ډیګري ډیفلیکشن انګل شو ها د دې نه پس لیکه بیرنګ ستادي پني کې مرشا سره لیکه فرست کوارټر کې راوړم چې اړیو 0.90 پوری 75 لیکه ځانو 75 خبره صحیح شو او دا ورپسې یو بل ایکسترا سیس واخلا ولې پکار شي پیګ انټرول 25 یا 30 میټر ولې د ستاره ریډیوس ډېر دی د لنث اف کار بډیر راځي ها پیګ انټرول 25 یا 30 میټر واخلو دغه چې لکه ما تاسو ته وې چې دا سپلیټینګ تاسو کله کوئ دا کې لکه دا 52.359 میټر دا خو بیا تاسو ډیوایډ کوئ کنه دا لکه لاند اف لنث اف کرف چې راوځي هغه بیا څومره اړیګانی شي کنه هغه به تقسیم نو دا اوس چې دلته 52.359 دی کې به هم زه سبا له ان شاء الله بیا اخلم دا پیګ انټرول په پکې اخلم چې زموږ د دې کرف د پاره زه به 8 میټر یا 10 میټر لنث اف کر دا دغه اخلم 9 میټر به زه اخلم زما اندازه دی ته دا دی 52 ته زه 9 میټر دا واخلم 9.45 5 پیګ او بیا ولګي او 2 پیګ او بیا نور ولګي په دې ټوټل 7 پیګ کې بدلېږي په 7 پوینټ کې بدل کړل ها دا ستاسو مصطفی جی اخلي हाँ मसिंग मोड़ा ولیا بیرنګ سر تاسو دلته 110 ورکړی دا بیرنګ زما مطلب دا دی چې دا بیرنګ د ټینجنت 1 او د دې دغه څه دی بیس څه دی بیس د دې د لانکارډ دی دا کم جوړ کړی دا شاته دا بي سي سي نه شاته چې دا کم لاین دا یو چې راغلی دی ها د دې دا بیس ما دې بیرنګ غوښته 110 ډیګري چې بیرنګ ما ورکړی ما دې دا ورکړی دا بیرنګ کو دې کې یوز نه سوري ما د ټینجنت لاین بیرنګ ورکړی ټینجنت لاین د دې نه د ټینجنت لاین خو دې ټینجنت لاین بیرنګ دی ها دا کم ټینجنت لاین ون نه دی دا دې بیرنګ دی دا ټینجنت لاین د دې لانکارډ سره دغه بیرنګ جوړي نات سره جوړي بیرنګ خنات صاحب صحیح شو نات سره جوړي بیس نات دی میریډین لاین سره د جوکاو 110 ډیګري دی دا په سویم کوارډنټ پروت دی په دویم کوارډنټ نات ایست باندې پروت دی په داسې اساس پروت دی دویم دی 110 دی دویم کوارډنټ دی ایست ساوث 90 ایست ساوث پروت دی ایست ساوث دویم کوارډنټ دی کنه 90 نواب دی 180 پورے سیکنڈ کوارڈنٹ تے اوپر ایسٹ ساؤتھ دے ایسٹ ساؤتھ کے دے سے پلس مائنس دے خدا کر چې تاسو جوړوي لکه دسه دې ځای نه تاسو سٹارټ واسو دا کر مثال کے طور پر تاسو دلته ماشين پروت دی دا کر په تاسو راځي دې ځای دا څه تاسو ورته خاصه دې کې خو بیرنګ یوز هم نشو کنه بیرنګ خو یوز کیږي ما پلس ته دومره کار شروع کوم ما دې بیرنګ لا یوز کیږي
فرض کړه دا کار تاسو په ټولایټ لګوي دا یو بیا هم سره بیرنګ نه یوز کیږي که په بل څه انسټرومنټ یوز کوي په ټول سټیشن باندې مینول طریقه په انګل او ډیسټنس موډ باندې لګوي انګل او ډیسټنس موډ باندې بیا هم تاسو دا نه یوز کیږي او که تاسو وایئ چې موږ په کوارډینیټس په لی آوټ کوو هغه یو ایزي میتھډ دی نو په هغې کې بیا یوز کیږي بیا به دا کم انګل چې سپلټ کړي دا بیرنګ ته واړئ لینت آلریډي تا سره شته د بیرنګ او د لینت په مدد سره به تا سره لیټیچوډ او ډیپارچر راشي لیټیچوډ او ډیپارچر به پلس ماینس کې نارتھ ایسټ سره تا ته به دا پوینټونو کوارډینیټس را پیدا شي که تا ته کله کوارډینیټس را پیدا شي نو ته به څه وکړې ته به کرف لی آوټ له ورکړي او هغه بیا په خپل ډول لګوي تاسو باندې به څه په لی آوټ لګوي نه باندې لی آوټ والا طریقه څه داسې نه کوي څومره باندې دي د کنټرول بس ساده طریقه انګل او ډیسټنس باندې دی ګوري انګل او ډیسټنس باندې کله لګو هغه ډېر آسان دی هغه آسان هغه اساس سیستم